वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. تاسو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په بلوچستان چمن سره نږدې دوستانو خپل پلار ظالم څلور بچي ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو د بچو قتل کېدو نه بعد خپله هم خودکشي وکړه. دوستانو دا دومره ظلم او زیاتی پلار خپله ولې وکړل چې خپل بچي هم قتل کړل او ځان هم قتل کړل او خودکشي وکړه. دوستانو که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې دا مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د حقیقت څه دی، د پلار دومره ظلم او زیاتی ولې وکړل چې ځان مکمل فیملی خراب کا او مکمل فیملی تباہ او برباد کا. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نه وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو بلوچستان کې ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. دوستانو په چمن کې پلار ظالم را پاسېدل او خپل څلور بچي قتل کړل. دوستانو دا ویل کېږي چې په دې بچو کې 3 لوڼه او یو زوی شامل و او دوستانو د هغې نه بعد خپله هم خودکشي وکړه او ځان یې پانسي کړو او د دې دنیا نه دوستانو لاړلو. دوستانو دا ویل کېږي چې دا سړی د مهنګۍ د لاسه ډیر زیات تنګ شوی و چې د دې د وجې دا دومره تنګ شول چې خپل بچي قتل کړل او ځان یې قتل کړو. دوستانو یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. دوستانو رزق خو الله ورکوي، د دومره ظلم او زیاتی ولې وکړو چې فرشتې غوندې بچي خپل قتل کړل. دوستانو د یقینا چې دا د حکمرانانو ته هم پکار دی چې لږه ډیره ګزاره وکړي، ځکه چې د مهنګۍ د لاسه خلک ډیر زیات تنګ شوي دي او خلک خپل بچي او ځانونه قتل کوي او خودکشانې کړي. دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریہ.